ګرانو شاګردانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ او روغ یاستئ. تېره ورځ درس مو په ښه ډول باندې زده کړی وي، کورنۍ وظیفه مو هم لیکلې وي او د نوي درس په انتظار د تلویزیون تر مخې د کتاب کتابچې او قلم سره یو ځای ناست یاستئ. ګرانو شاګردانو تېره ورځ موږ او تاسې د تابع په ضمني مشتق باندې کار کړی و او نن غواړو د تابع دویم ضمني مشتق موږ او تاسې وڅېړو. د ضمني مشتق لپاره موږ او تاسې فورمول په نظر کې نیول او داسې چې د وای تابع مشتق نظر ایکس ته مساوي کېږي د منفي اف تابع مشتق نظر ایکس ته پر د اف تابع مشتق نظر څه شي ته نظر وای ته. په دې باندې موږ او تاسې کار کوو. تېره ورځ موږ او تاسې دا مشتق اخیستی و. اوس کله چې موږ او تاسې د تابع دویم مشتق اخلو، د دویم مشتق لپاره به تاسې څنګه کار کوئ؟ لومړی به د هغې تابع ضمني مشتق واخلئ. کله مو چې ضمني مشتق واخیست د هغې نه وروسته رابطه ساده کېږي. په ساده ډول کولی شئ تاسې باید د هغې تابع مشتق واخلئ او هغه دویم ضمني مشتق تاسې لاسته راوړئ. موږ او تاسې د څه لپاره دا کار کوو؟ هدف مو څه دی؟ هدف مو د دویم ضمني مشتق پیژندل دي. ځینې مسایل په مشتق کې داسې راځي چې موږ او تاسې هغه په چې ضمني دویم مشتق موږ او تاسې یاد نه وي، هغه مسایل موږ او تاسو نشو حل کولی. نو د دې لپاره موږ او تاسې د دویم ضمني مشتق نه څنګه کوو؟ استفاده کوو. ښه، راځم دلته یو مثال ته. په دې مثال سره تاسو ته زه دا خبره څنګه کومه روښانه کومه. مثال داسې دی وایي ایکس مربع ایکس مربع منفي وای مربع مساوي یو. مثال دویم ضمني مشتق حساب کړئ. دویم ضمني مشتق حساب کړئ. دا وی حساب کړئ. حل په لاندې ډول مشتق حسابو. په لاندې ډول مشتق حسابو. راځئ دلته دا داسې لیکم چې ایکس مربع منفي وای مربع مساوي د یو سره. کولی شم دا په داسې شکل مو لیکم چې ایکس مربع منفي وای مربع منفي یو مساوي په صفر. اوس څنګه کار کوم؟ یو ځل د دې ایکس ته مشتق اخلم، بیا نظر وای ته مشتق اخلم. که چیرې نظر ایکس ته مشتق واخلم داسې لیکم د اف تابع مشتق نظر ایکس ته مساوي شو د ایکس مربع د دې تابع مشتق نظر ایکس ته منفي د وای تابع مربع مشتق نظر څه شي ته نظر ایکس ته او منفي د یو مشتق نظر څه شي ته نظر ایکس ته. صحیح شو؟ اوس دلته وګورئ د اف تابع مشتق نظر ایکس ته مساوي شو د دو په یو کې 2x. کله چې ایکس ته مشتق اخلئ که چېرته ایکس په نورو حدونو کې وجود ونه لري هغه صفر کېږي، هغه ثابت ګرځي صفر او مشتق یې څه دی؟ صفر دی. نو دا مساوي شو د 2x سره. دا د یوه خبره. دویم ته راځم. که چېرته وای ته مشتق واخلم نو داسې لیکم د اف تابع مشتق نظر وای ته دا مساوي شو د ایکس مربع تابع مشتق نظر وای ته منفي د وای مربع تابع مشتق نظر څه شي ته نظر وای ته منفي د یو مشتق نظر څه شي ته نظر وای ته. صحیح شو؟ اوس راځم دلته د اف تابع مشتق نظر وای ته دا مساوي شو دا صفر شو ځکه ثابت ګرځي دلته منفي 2 وای منفي صفر. نو دا مساوي شو د چی سره؟ منفي 2 وای سره. اوس راځم فورمول ته. لومړی ضمني مشتق داسې لاسته راوړم، د هغې نه وروسته به دویم پیدا کوم. د وای تابع مشتق نظر ایکس ته مساوي شو د منفي د اف تابع مشتق نظر ایکس ته پر د اف تابع مشتق نظر څه شي ته نظر وای ته. اوس راځم د وای تابع مشتق نظر ایکس ته مساوي شو د منفي د اف تابع مشتق هم نظر ایکس ته څو پیدا کړی دی؟ 2x. د اف تابع مشتق هم نظر وای ته څو پیدا کړی؟ منفي 2y. صحیح شو؟ دا دوه د دې دوه سره نو د وای تابع مشتق مساوي شو د منفي چې منفي تقسیم کې مثبت x پر څه شي؟ x پر y.
x پر y دا پیدا شو. اوس موږ او تاسو څنګه کار کوو؟ کله مو چې دا پیدا که اوس موږ او تاسو راځو د دې مشتق حسابو. دویم مشتق موږ او تاسو څنګه کوو؟ اخلو. دویم مشتق داسې اخلو. وګورئ اوس دویم مشتق نیسو. د وای تابع لومړنی مشتق نظر x ته مساوي د x پر y سره. صحیح شو؟ دلته هم نظر څه ته مشتق اخلو؟ نظر x ته مشتق اخلو. صحیح شو؟ داسې بشي د وای تابع دویم مشتق نظر x ته مساوي کیږي. د x تابع مشتق ضرب دا تابع منفي د وای تابع مشتق ضرب x پر څه شي؟ پر y مربع. د وای تابع دویم مشتق نظر x ته مساوي شو. ښه د x تابع مشتق یو دی، یو په y کې y منفي د y تابع مشتق موږ څو پیدا کړی؟ x پر y. څه دی؟ x پر y ضرب x پر څه شي؟ پر y مربع. پر y چی مربع. ښه د y تابع دویم مشتق نظر x ته مساوي شو. دې ته مخرج مشترک اخلم. دایم یو y چې په یو تقسیم کوم y په y مربع کې y مربع y په y کې y مربع منفي خدا x په x کې x مربع دی. y چې په y تقسیم کو یو په x مربع کې x مربع پر y مربع. دې ته یو مخرج ورکوم. کسر الکسر شو. کسر الکسر شو. دا ساده کوم دا مساوي y مربع منفي x مربع پر څه شي؟ پر y ضرب یو پر y مربع. د y تابع دویم مشتق نظر x ته مساوي شو. یو په x مربع y مربع منفي x مربع پر څه شي؟ پر y مکعب. y په y مربع کې y مکعب. دا د دې تابع دویم څه شو؟ ضمني مشتق شو. صحیح دی؟ دا د دې تابع دویم ضمني مشتق شو چې موږ تاسو څنګه که لاس ته مو راوړو. کولی شي دا تاسو نورم ساده کوي خو نور نه ساده کوو، بس همدومره اندازه د دې څنګه ده کافي ده. او که ساده کوئ هم کولی شي. ګورئ داسې دغه x مربع منفي y مربع مساوي د یو سره دی که نه؟ دی که نه؟ نو دا داسې دی که منفي y مربع منفي x مربع دا مساوي ده د یو سره. منفي y مربع منفي x مربع مساوي ده د منفي یو سره بشي. که هغې سره شي دواړه خواوې په منفي یو دا به داسې شي. صحیح شو؟ نو کولی شم زه داسې مکمه د دې په ځای څه لیکمه؟ د دې په ځای لیکم منفي یو پر څه شي؟ پر y مکعب. داسې هم کولی شي په ساده ډول تاسو دا هم ولیکئ. اوس راځم یو مثال درته بل هم حل کومه، بیا کیدای شي وخت پوره شي. مثال داسې دی، تاسې وګورئ. مثال کې څه وایي؟ مثال داسې دی وایي د x مربع x مربع مثبت x y مثبت y مربع مثبت x y مثبت y مربع مساوي په صفر. د دې تابع ضمني مشتق د یو او یو په نقطه کې پیدا کړي. د یو او یو په نقطه کې. صحیح شو؟ د دې مشتق باید څنګه کې لاس ته راوړي. راځم حل ته. څویم ضمني مشتق په معادله کې د x مشتق معادله د میل لاس ته راوړي. حل په لاندې ډول مشتق حسابو. په لاندې ډول موږ تاسو چې کوو مشتق موږ تاسو حسابو. د دې د مشتق لپاره موږ تاسو څنګه کار کوو؟ د دې د مشتق لپاره موږ تاسو داسې کار کوو چې لومړی موږ تاسو د دې ضمني نظر x ته مشتق اخلم
او د هغې نه وروسته بیا نظر وای ته مشتق اخلم. کله چې ایکس وای ته مې مشتق واخیسته نو د هغې نه وروسته بیا په هغې کې زه د هغې په ځای قیمتونه وضع کومه ثابته یو رابطه موږ او تاسو ته لاسته راځي چې هغې ته موږ او تاسې میل وایو. بیا میل په عمومي رابطه کې وضع کوم او د میل لپاره هغه خپله کومه معادله چې د هغه زه لاسته راوړم. ښه راځم د دې اول د اف تابع مشتق نظر ایکس ته اخلم. صحیح دی؟ دا مساوي ایکس مربع تابع مشتق نظر ایکس ته جمع د ایکس وای مشتق نظر څه شي ته نظر ایکس ته او جمع د وای مربع مشتق نظر څه شي ته نظر ایکس ته. نو د اف تابع مشتق نظر ایکس ته مساوي شو د 2 په ایکس کې 2 ایکس مثبت دا یو شو او هغه نوره خواته داسې ثابت حد ګرځي صفر کېږي. دویم ته راځم که وای ته مشتق واخلم د اف تابع مشتق نظر وای ته دا مساوي شو د ایکس مربع تابع مشتق نظر وای ته مثبت د ایکس وای تابع مشتق نظر وای ته او مثبت د وای مربع تابع مشتق نظر څه شي ته نظر وای ته. صحیح شو ګرانو شاګردانو. اوس راځم دلته د اف تابع مشتق نظر وای ته مساوي شو د ښه دا صفر شو جمع ځکه ثابت حد ګرځي یو په ایکس کې ایکس او مثبت 2 په وای کې 2 وای دا مساوي شو د ایکس مثبت 2 وای سره. اوس څه کومه؟ اوس داسې کار کومه چې دا په عمومي فرمول چې موږ سره دا و د وای تابع مشتق نظر ایکس ته عمومي رابطه موږ سره دا و چې د وای تابع مشتق نظر ایکس ته مساوي و د شي سره منفي اف ایکس تابع مشتق پر د اف وای تابع په مشتق باندې. اوس څنګه کار کومه؟ د ایکس په ځای خپل قیمت د وای تابع مشتق نظر ایکس ته مساوي کیږي د منفي د ایکس په ځای خپل قیمت څو دی؟ د ایکس په ځای مو قیمت 2 ایکس مثبت یو او وای مو څو دی؟ ایکس مثبت 2 وای. اوس څنګه کومه؟ د ایکس په ځای یو قیمت وضع کوم داسې د وای تابع د یو په نقطه کې مساوي منفي 2 ضرب یو جمع یو پر څو پر یو جمع 2 ضرب یو دا مساوي منفي 2 په یو کې 2 جمع یو پر یو جمع څو جمع 2 په یو کې 2 دا مساوي منفي 2 یو 3 پر یو 2 3. نو د وای د یو په نقطه کې څو شو؟ یو په نقطه کې مساوي د منفي یو سره شو. دا د دې څه شو؟ میل شو. میل مساوي د منفي یو سره شو. اوس به تاسو معادله څنګه پیدا کوئ؟ معادله تاسو ته درکوم هغه به کور کې څنګه کې حل کې داسي وای منفي وای یو مساوي ام ضرب ایکس منفي ایکس یو. ایکس په ځای وای په ځای یو د ام په ځای منفي یو ضرب که ساده رابطه لاسته راځي. دا به ستاسو کورنۍ وظیفه خدای دې وکړي چې د تابع دویم ضمني مشتق تاسو پیژندلی وي او په هغې باندې تاسو مثالونه هم څنګه کړي وي حل کړي وي. نو د ضمني دویم مشتق کې تاسو ما 2 مثال حل کړل او دا مو کورنۍ وظیفه. نن ورځ دپاره همدومره بس. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.